که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم په ټیبل مثال په مختلفو بخشونو باندې کار کوم. دلته راځم ورته چې انزر په ټیبل مثال دا نیو ورکشیټ کې ګوره تیار ده. دلته سلیکټ ده، د دې ته موږ نوم ورکړی و ډیټا سیټ. اوس موږ چې کله ډیټا سیټ دلته سلیکټ کړو نو دې ته حاجت نشته چې موږ د ټول ډیټا دلته سلیکټ کړو. دا هر څومره ریکارډ دی دلته نوم ورکړی، په نیم باکس نوم ورکړی ډیټا سیټ دا اوس به راشي موږ ته. اوس وایم اوکې په نوې ډیټا سیټ کې دلته دا موږ ته راغلی. دلته دې دا فیلډونه موږ مختلف ځایونو ته چینج کولی را چینج کولی شو. مثال لکه په دې شکل سره راولو، که په دې شکل سره تاسو خوښه څه مثال فیلډونه دلته مثال دغلته ډیټا ورواچوئ یا فیلډونه ورواچوئ. مثال فیلډ آن دی، مثال دا فیلډونه دي په فیلډ آن لی شکل باندې دي. څنګه تاسو کولی شئ چې چینج کړئ. مثال دا چې فیلډ ایریا دلته ده. اوس راځم ورته بیا کلیک کوم. مثال په دې شکل سره کولی شئ چې په دې شکل سره دا تغییر کړئ. خو مثلا ستاندر شکل دا دی او په دې ستاندر شکل باندې مونږ کار کوو. خو د دې ستاندر شکل نه دا شکل ماته لږ ذره ښه ښکاري ځکه چې فیلډونه ټول دلته مونږ ته لیست شوي دي او په دې لیست کې مونږ دا کتلی شو. راځم دلته مثال ډیویژن په د فلټر کې اچوم. دلته ټاپ فلټر کې دلته پاس ګوره پیج لیول فلټر دی. ډیپارټمنټ په رو کې اچوم. مثال په دلته رو مثال رو لیبل کې راغی او راځم ګراس پیمنټ دلته ویلو کې اچوم. مثال دا هم دلته واچوم. سټیټس په کالم کې اچوم چې پارت ټایم او فول ټایم دی. فول ټایم دی او دی پارت ټایم او دی چې دی ګرینډ ټوټل دی. ګرینډ ټوټل شو او دی په دې شکل سره. زه دلته راځم د دې لیبل نوم موږ کولی شو چې شکل تغییر کو. په دې باندې کلیک کوم. کله چې زه دا کلیک کوم دلته ورته لیکم چې مثال لیبل ډیپارټمنټ مثال د دې نوم مې چینج کړ ډیپارټمنټ ته. مثال دا کولی شي ټوټل ته چینج کړي یا بل ویلو ورکړي اضافه کړي. دا سټیټس که د دې نه لرې کوم دلته راشم او دلته ورته وایم چې امپلای آی ډي مثال د اکاونټ کوم ورته وایم چې دې ځای کې ورته وایم نمبر اف امپلای چې څومره امپلای دي په دې ار ډیپارټمنټ کې. په دې مثال ار ډیپارټمنټ کې څومره امپلای دي. که زه دلته راشم دا فلټر کوم د دې نه ورته وایم چې کالیفورنیا مثال دا به ماته ځان ته د کالیفورنیا د ډیپارټمنټونه او نمبر اف امپلای دا راښیي. موږ دلته کولی شو چې په دې کې نور بدلون هم راولو. که راشم اوس مثال دلته د ډیویژن ما پاس اچولی اوس مثال همدا ډیویژن راوړم د دې په سر یې واچوم. مثال دا ګوره ډیویژن په دې د دې په سر مې واچوم. مثال دا په دې شکل سره راغی. زه راځم دا ډیویژن د ډیپارټمنټ لاندې اچوم. ګوره ډیولپمنټ کې دا په داسې شکل مثال د دې نه سم دا پاس دلته راولم. اوس که وګورئ مثال دلته دا پای ټیبل تغییر شو په دې شکل سره. اوس راځم په دې کې دا سلیکشن کوم چې مثال دلته راځم ورته وایم چې سلیکټ انټایر پیوټ ټیبل. مثال دا مکمل پیوټ ټیبل یې ماته چې سلیکټ کړ. ورته وایم چې تنا لیبل یې سلیکټ کړه. مثال دا لیبلونه تنا ماته سلیکټ کړه. د لیبلونه دي. اوس راځم دې ته یو بل رنګ ورکوم. مثال زیړ رنګ ورکوم یا ورته دا شین رنګ ورکوم یا ورته ابي ورکوم یا دغه ورته ورکوم ورته دا رنګ. اوس ویلو ته راځم. مثال دلته ویلو سلیکټ کوم. پیوټ انالایزر ته راځم. دلته سلیکټ ویلو. مثال ویلو ته راځم تنا ویلو سلیکټ کړه. مثال دې ځکه ورته ویلو کې ورته دلته چې د دې رنګ مثال دغسې په شکل سره د دې دا رنګ ما بدل کړ. که دلته وګورئ مثال د ویلو رنګ په دې کې بدل شو. بیا د پیوټ ټیبل انالایزر ته راځم. مطلب چې انټایر سلیکشن او بیا ورته چې سلیکټ دلته راځم انیبل سلیکشن. دا لرې کومه ته نه ورته دلته لیکم چې ګراس پیمنټ ګراس پی مثال ګراس پی مثال دا دی په دې شکل سره. دلته که وګورئ متوجه شئ نو دا څه شو ګراس پی شو. زه امپلای نمبر پاس راولم. دلته مثال اول به امپلای نمبر راشي او بیا به څه راشي ګراس پی به راشي. که زه دې کې وګورم دلته په دې فیلډ کې د دې فیلډ مثال دلته راځم د دې ویلو سیټینګ ته راځم.
کله چې ویلو سیټینګ ته راځم په دې کې مثال دلته زه کولی شم فورمول ورته انتخاب کوم ورته چې اوریج پای اوس ورته چې کلیک کوم دی اوریج پای دی مثال چې د دې درې کسان ته اوریج پای څومره ورکړل شوی دومره بیرته راځم مثال دا سلیکټ کوم ورته ویلو سیټینګ دلته دا ورته وایم چې سم بیا ورته چې نمبر فارمات په نمبر فارمات کې دا کرنسی کې دا اشاریه ته نه لري کومه صفر ته اړوم اوس ورته چې اوکې بیا وایم اوکې مثال ګوره د دې نه دا نمبر او دغه ته نه لري شوی دا اشاریه ته نه لري شو مثال 2 نمبر اشاریه هغه ته نه لري شو بیا راځم مثال موف پر ټیبل چې ته موف کې مثال ایگزیسټینګ اور شیټ په دې ایگزیسټینګ اور شیټ کې ورته چې اوکې مثلا په ایگزیسټینګ اور شیټ کې عملته موف کې او یا ک موف کې بل شیټ ته ورته چې بل شیټ ته موف کې ایگزیسټینګ اور شیټ مثلا ته دا سلیکټ ده په دې کې او مثلا دلته ورته چې ایگزیسټینګ اور شیټ مثلا دلته را موف کا بیا ورته چې موف ایگزیسټینګ اور شیټ دیز ته مثلا موف کا په دې شکل سره مثلا دا ته موف کول شي دا کول شي چې مثلا ته بل شیټ ته هم موف کې او د دې نه تاسو سورس ډاټا سورس هم چینج کولای شئ چې مثلا څنګه ډاټا سورس چینج کړئ د دې نه تاسو ډاټا سورس هم چینج کولای شئ اوس په دې کې په دې باندې پوه شئ چې مثلا څنګه تاسو د کسټمایز کوئ او دا ګوره چې مثلا څنګه دلته فورمولې اچوي یا مختلفو شکلونه دلته مو ورکړي چې مثلا څنګه تاسو دا سلیکټ کوئ او دلته یو عمل یا اکشن په تر سره کوئ ریفرش کوئ کله چې ډاټا ریفرش کوئ ریفرش دلته یا رائټ کلیک کوئ او ریفرش مثلا د دې نه ریفرش کولای شئ مننه چې تر دې دمه زما سره وي یو کمنټ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترې استفاده وکړي ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ